تا یو خبر راته رایاده شوله کنه تا ماته ورځ خبر خیر دی بیا ته کټ کوې کوم اسد ته مې ورځ کالو کوم لکه څنګه اوسګارېږي نه چې راشي نو وایي دومره نه اوسګارېږم چې کتونکي به نور پوه شي که نه دومره نه اوسګارېږم چې نور به تاسو پوه شي مخکې نه وعلیکم السلام ډېره زیاته مهرباني اسد بهي خوشحاله اوسئ ټایم راکولو د یو جهان مننه ونې خپلې لور ته وایي دغه دی وایي ته دا صادر لږ اوچت کړه چې خپلې مړي ته ناستې که پردي ته چاته ناستې که په پلار کې هم دا ګوهلټیان نه وي خو ما چې تر وړو دا ارمان نه کړی چې زه غټ شم د به ټینک چلوم که نه مثال د میډیا کې څوک هم تعلق ساتي دې مثال هم دغه جینکو دی هل چاته هل نه ویسي پیر صاحب ورته وایي ستا څه وبشي دا ورته وایي چې 11 وایي خانم بس لکه نور سره څومره مینه وکړي خیال دی لکه څنګه تا ته مې وایي ستا ما سره مینه تا دومره په دې ګرمۍ کې دومره ستړي کړي چې زما پورې دلته راغلی زما تا سره مینه ما خپل شل کاره مې پرېښودل ما لکه اسد بهي راځي خیال داسې خبره د اسد بهي وایي ته په ایمان ووایه زه الزام سړی یم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسد الله جاني او تاسو ګورئ 400 KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کوم او داسې شخصیات ستاسو مخې ته راولم او هغوی تاسو سره معرفي کوم چې د هغوی د ژوند نه خبر شئ تاسو د هغوی د خبرو نه تاسو خوند او مزې اخلئ قدرمندو نن زمونږ په څنګ کې ناست یو شخصیت یو شازلمی چې ډیر زیات کتونکي به داسې وي چې هغوی به د کیمرې په سترګه باندې لیدلی وي او د ریډیو په وجه باندې به هغوی سماعتونو سره د دوی اواز ټکراو شوي وي تاسو به وایئ چې دا څوک دي نو که څوک یې پیژني هغوی یې پیژني که څوک یې نه پیژني زه ورته وایم چې زمونږ په څنګ کې ناست RJ طارق قرار مومند دی چې د ریډیو سټار دی او په ټیک ټاک باندې بلهاشي ښکلې ښکلې کنټینټ دوی شیر کوي او هغې نه هم تاسو خوند او مزې اخلئ یعنی په ټیک ټاک باندې هم ډېر زیات فیمس دی زه ورته اکثر خبره کومه چې ستا دا ټیک ټاک څنګه دونه مخکې روان دی زما دا ټیک ټاک ولې مخکې نه ځي نو دې څه وایي دې وایي دې کې چل دی که نه قدرمندو دوی سره به د دوی د ژوند حوالې سره خبرې کوو ډېر زیات کتونکي به داسې وي چې د طارق قرار مومند د ژوند نه به نه وي خبر نن به د دوی ژوند تاسو سره معرفي کوو دوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مه شي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مهرباني اسد بهي خوشاله اوسئ ټایم راکولو د یو جهان مننه اسد بهي داسې کار شي و که نه قصه راته رایاده شوه تا دومره تعارف وکړو وختي داسې مته غوږ نیولې وه داسې په یو کلي کې چې ته مړی شي و که نه په یو کلي کې مړه شو زمونږ خو د پښتنو د دستورونه چې کله هم څه ځای کې چې ته مړی وشو د خور خوردنې به ورته راشي په خپل ځان به ورته راباندې کړي چې وایي پلانکیه وایي ډیمکیه په خپل ځان یې ورته راایښي د زړه دنیا مې روانه په خپل ځان یې ورته راایښي دغه شان په یو کلي کې چېرته مړی شي نو اوس د خور خورنړو د ټولو په ځان ورته راایښي که نه د دې سړي دا ښځه چې کومه د کټ سر ته ناست سره خوا ته ورسره لور هم ناست سره اوس هغه یو خورځی لګیا ده چې وایي ماماجي او به تا خو به بلا خیراتونه ورکړو زکاتونه دا به څوک ورکوي هغه د بله ورېری چې کومه دا پکې راودنګي چې وایي کاکاجي په تا خو دا جوماتونه آباد وو د حجرې په تا آباد وي او دا خلک به لکه مطلب اوس په څه کوي ته خو جرګمار سړی وي که صفتونه شروع وي دا چې کوم دی یاره دا ښځه چې کومه ده داسې کله د یوې تسې ګوري کله د بلې تسې ګوري داسې غلې ونې خپلې لور ته وایي دغه دی وایي ته دا صادر لږ اوچت کړه چې خپلې مړي ته ناستې که پردي ته چاته ناستې که په پلار کې هم دا ګوهلټیان نه وي نو زه هم درته اسد وایي تا دومره تعارف زما وکړ وختي راسې په سوچ کې ده تللی یم چې لکه ما یادې که بل څوک یادې خو چې اوس صرف تاریخ یادوي نو ما ویل کې دې شی بل څوک د قرار دی ورسوي نو طارق قرار ده صرف دغه یو سرخوړی دی خو بهرحال دا ستا خپل دروند نظر ډېره زیاته مهرباني اسد بهي خوشحاله اوسېږي چې کم از کم دومره په درانه نظر ما ته ګوري او دا زما کوالټي نه بلکې دا ستا خپل دروند نظر ستا خپله کوالټي ده مهرباني خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ جي قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سټارټ کې وویل چې د دوی ژوند به معرفي کوو نو وخت به نه ضایع کوو او راځو به سوال او جواب اړخ ته قرار به نن به سوالات کوم خو هغه څه به زه اکثر خپل پروګرام کې وایم جو بھی کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا دا راته ووایه چې ریډیو ته څنګه راغلی لکه تاسو څه سوچو چې زه به ریډیو ته ځم او زه به بیا پروګرامونه کوم خلک به مې خوښوي اسد بهي دا د هر یو انسان کله چې د ماشوم په ښه بد باندې پوه شي د هر یو ماشوم په اړه کې یو خپل یو ارمان وي که نه چې زه غټ شم زه به پایلټ جوړېږم زه به انجینیر جوړېږم زه به ډاکټر جوړېږم د هر انسان خپل یو ارمان وي خو دا بعضې وخت دا ژوند انسان داسې طرف ته بوځي چې هغه لکه په بچپن کې هم د چې ارمان نه کړی لکه ما د یوسف جان له انټرویو کتله نو دا ټینک چې کوم کس چلی هغه سره یې چېرته انټرویو ریکارډ کړی وه
نو هغه ته اوس وایي چېرې دا د هر یو ماشوم یو خپلې ارمان یې چېرې زه غټ شم ډاکټر به جوړ یم انجینیر به جوړ یم خو ما چې تر وړو دا ارمان نه یې کړی چې زه غټ شم زه به ټینک چلوم که نه زه به ټینکر جوړېږم ټینکر خو خیر بېل دی خو مطلب چې زه غټ شم زه به ټینک چلوم دا دې خو دې طرف ته څنګه راغلی نو زه هم درته یم اسد به یاره لکه اوس ما خیر دا ارمان نه یې کړی چې زه غټ شم زه به مطلب هر ځای جوړېږم دا ارمان مې نه و کړی خو تا ته ما څنګه وایي چېرې دا ژوند اوس پورې ژوندی نو بلا بلا هر څه به ویني نو خیر زه دا نشم وایي چې د بچپنه مې د ریډیو راتلو ارمان خو صرف دومره ضرور ویلی شم کم چې زما د خبرو د وایس کوم دا ټیمپو چې کومه د ساوند د اواز زما د کومه ټیمپو چې دا زما د بچپن نه هم دغه شانتې وه په کلاس کې ما ته اوس هم یاد چې زموږ لطیف الرحمن سر د اسلامیه ټیچر هغه به مطلب هسې بې څه به یې وخل کول یار مطلب یا چې غلطي به درته کوي بیا خو نه بیخي د بوسو څخه جوړوم خو چې کله به درکې مطلب څه غلطي نه مو اکثر به سې سره ګیر کړي نو به زه ریډینګ ته پاسوله ما که نه نو چې وایي پاسوله که ته پاسه چې زما نمبر به شو ما ته به لکه ریډو خانه پزه که نه ریډو خانه ما ته په دې بیس باندې زه به هغه نه ډېر سخت یارېدم یاره ما به کله زه به ریډینګ ته پاسېدم نو بس ما به کوشش ده ما چې زر ته زه ریډینګ اوس ختم کوم زره کښېنوئ نو څه به زما خپل اواز تېز و سمه مې هغه طرفه سپیډ ورکړی و نو زه به بیا ورته ریډو خان ویلې خو البته ریډیو ته راتګ داسې وشول اسد به چې لکه زما د بچپنه د کرکټ سره ډېر زیات شوق و چېرې زه غټ شم زه مطلب کرکټر به زه جوړېږم د ګرین شرټ نه پاکستان ټیم نه به زه لوبېږم دغه شوق و زما خو تا ته ښه پته چې به نن سبا الله دې ما پیو کړی کې لکه ټیلنټ کم او ته شپارس ډېرې زیاتې نو ما ته شپارس او دا شیزونه زما لکه مطلب زما کوم بیک اپ هغه زما سره ونه ځکه چې زما والد صاحب نو هغه کرکټ انتخابي زموږ خاندان کې لکه داسې څوک نشته هغه کرکټ لکه دومره خوښوي چې یاره د هغه بچې د هغه وراره د هغه خورې چې کوم پروفیشنلی کرکټ وکړي داسې لکه داسې څوک پکې نشته دی زما بیک اپ نو به هر حال دومره قدر وشول چې بیا ریډیو باندې موږ یو میچ اورېدلو مطلب کرکټ میچ زما د کتلو سره هم شوق و زما د کولو سره هم زما شوق و بیا یو ورځ موږ د کرکټ میچ کتلو بجلی لاړه بیا موږ هغه میچ کوم نه په ریډیو باندې ما اورېدلو صرف د راتګ د سټوري راته کوم موږ ریډیو لګو ریډیو باندې کومنټري کتل اورېدله نو هغه داسې وشول چې دلبر ریډیو چارسره کې یو ایډ نشر شولو چېرې تاسو کې کنه یار چې څوک چا کې ټیلنټ وي راته غوړي ریډیو ته خپل سی وی جمع کوي خبر لغه سی مال ته بیا زما سره کار شوق راوچت شو مال را کې دې چې سلیکټ شم او راشه بدلتم تعلق مالک مې جوړ شي بخیر کرکټ تلار شم نو واسه راشه مطلب یو ټریو کاغه ما بیا چې کله ته سی وی جمع کوم ته په لای کې نو کله ما سی وی خیر ډسبین تیشته هغه وخت سره ځکه ما تعلیم دومره هغه سره ما تعلیم دومره دا تقریبا د 2017 خبره ته کوم عمر مې دومره نو مطلب هغه ما ته سم یا چې ما حجامت لکه پکانچی ما حجامت دومره خبره ده هغه دغه مې نو کنه ریډیو ته راتلو هم شپارس زما داسې نو خو بهرحال مړه سره به دې څه وګم مسز به یې خو لکه کمې هغه ستړې او خلې زلې او مطلب د څومره سختو نه چې زه بیا راووتم ریډیو کې سلیکټ شوم نو هغه ډېر زیات انتهایي او ستره کیسه غټه سټوري ده اوس که مطلب 2-3 غنټې پروګرام هم په دې باندې ما سره ریکارډ کړم هغه کم یو په هغې زه خبره کولی شم خو ډېر زیات لکه مطلب د سختو نه وتم د هغې نه پس بیا زما ته سلیکشن وشو بیا زه رالم خو دغه یو شارټ غوندې مطلب هغه نظر ثاني ورته مې وکړه چې په دغه طریقې سره زه راغلی یم او پوره ډیپ پکې زه نشم ځکه چې ما ته پته ده سوشل میډیا انټرویو دومره غټه به تر زما نه ریکارډ نه کړی شي بالکل ریکارډ به شي خو هلته کتونکي بیا دا وي که نه چې هغوی کله چې یو ویډیو اوږده شو نو هغوی بیا سکیپ کړي ځکه چې هر یو انسان نوزګاره دی قرار به یې دا راته ووایه چې عمر به مو څومره اسد به داسې دا خلک خبره کوي چې نغد د تخکاره شوی نو دی خان داسې دا اسد به هغه د پښتو یو متل دی وایي د جینۍ نه به د عمر تپوس نه کوي هلک نه به تنخوا تپوس نه کوي نو بهرحال زمونږ مثال د میډیا کې څوک هم تعلق سره دی مثال هم دغه جینکو دی هل چا تعال نه ویسي نو خیر دا خبره وکړو بس ستا نه ډېر که شرم نور داسې کې لا ماشوم دی قدرمندو دا ماشوم دی هغه زه خبره کوم روټۍ ته نو وایي دا راته ووایه چې ژوند دی ژوند کې هر قسمه وختونه راځي مینه مو کړې ده په دې کم عمر کې مینه زه دوی څه درته یم هوښیار ته یم که نه سره بوسې لاندې سره اوبه ګورم نه رښتیا اصل به دا سره زمونږ دا ډېر خلک چې کم دی د عشق او مینه کې فرق نشي کولی که نه عشق او مینه بیل شي دی دا دواړه بیل دا جدا ټاپک دی مینه چې کومه د هغه د هر انسان سره پاسبل هغه زما تا سره مینه ستا ما سره مینه مطلب د مور سره کېږي د خور سره کېږي د پلار سره کېږي د هر چا سره هغه پاسبل مینه د هر چا سره کېږي بلکې دنیا ټوله دا قایم او دایمه په دې مینه محبت باندې په مینه باندې بلکې موږ اکثر په موږ کې هم دا دعاګانې کوو چې الله پاک دې په موږ باندې ټول ژوند په مینه محبت سره تیر کړي او بلکې دا ټول انسانان چې ته وینې دا ټول د مینې نتیجه ده د مینې نتیجه ده هغه لطیفه راته رایاده شوله
یو ښځه وه چې ته پیر لتلې وه که نه تعویض ماویز یې چېرته پې کون وایي هغه پیر صاحب ته یې ویل چېره ما سره مې د خاوند مینه نه شي تعویض را وکړه چې خاوند مې را سره مینه پیدا شي هغه پیر صاحب ورته وایي ستا څه وبه شي دا ورته وایي چې 11 وایي ښه نو بس لکه نور سره څومره مینه وکړي مینه چې کومه ده مینه دار چا سره پاسبل ده او مطلب ضروري دا څومره چې مطلب ته انسانان یې دا ټول زه به دا وایم چې هغه مینې محبت نتیجه ده زه به دا ووایم که نه خو دا ته ولټوه لکه دا ضروري نه چې دوی مطلب په خپل منځ کې په یو بل باندې عاشقان وي عشق بیل سي مینه بیل سي هغه د هر چا سره پاسبل ده عشق کوم دی نو اوس د عشق باره کې تصویر مې یار چې کړی مې دی که نه مې دی کړی خو صرف دومره قدرې بوی مقصد به چې پر کوټیوالې باندې راندا غلطي شوې چې واحد داسې یو شی دی چې دا په ژوند کې صرف یو ځل کېږي دا باقي دا پاتې ته مې خوښوي هغه مې خوښوي دا دي دا عشق نه دی دا عشق په ژوند کې صرف یو ځل کېږي او هغه غلطي چې کوم دا پر کوټیوالې کې به زمانه شوې وه او مطلب ون سایډ لو بیا کامیابول ډېر مخکې نو خبر نه پته ورته هم آی تھنک چې ورته پته هم خو لکه بهرحال ون سایډ لو کامیابول ډېر انتخابي یو ګران کار دی لکه مطلب کشمیر پته کول دي که نه او دغه وخت سره زما مطلب زه به دویم زما هغه دومره توان او دومره طاقت نه و چې ما کشمیر پته کړی نو هغه ناکامه شو کېږم خو اوس باقي پاتې چې کوم د مینې خبره مینه هر چا سره کېږي عشق رانه یو ځل شوی دی او دا غلطي مې شوې ده او دا سرخوړلی ختمېږي بیا دا ټول عمر بیایي او که ته لسو بچي عمر شي زما مینه پخوانی در سره داسې نه شي کېدی چې دا عشق سیکنډ بار باندې وشي نه اصل به په سیکنډ بار چې کوم شي هغه مینه د هغه چا سره کېږي ما ورته ویل هغه د خپلې ښځې سره هم کېږي خو زه ګوره په مونځ کې هم دا دعا کوم چې یاله په خپله نکاح شوې ښځې مې مشق نه کوي عشق لکه دا لیونتوب دی اسد بهي دا لیونتوب دی لکه مینه کې دماغ کار کوي چې مطلب زه را سټیپل یم زه دا کوم یا دا وکم یا دا ونه کوم خیال دی لکه څنګه تا ته مې ویل ما سره مینه تا دومره په دې ګرمۍ کې دومره ستړي کړي چې زما پورې دلته راغلی زما تا سره مینه ما خپل شل کاره مې پرېښول ما لکه اسد بهي راځي خیال دی خو دلته زما عقل چلیږي لکه مطلب اوس کله ګرمي لګېدی ته کېدای شي مار دی ما اسد بهي مړه په ارام شه بیا به چاته راشي خیال او چې عشق دی که نه اسد سره اوس عشق ما په ګرمۍ مرمۍ په کارونو باندې وویل راځه نو لکه دا عشق چې کوم دماغ کار نه کوي عشق او مینه باره کې نه څوک نه شارټکټ تپوس کوي به لنډ ورته وایه په عشق کې دماغ کار نه کوي او په مینه کې چې کوم دی نو انسان لږ د سوچ سمجھ نه کاروي نو دا په دویم ځل باندې دا بیخي امپوسیبل دا پاسبل نه ډېره زیاته مننه قرار بھائی پوښتنې روانې دي دا راته ووایه چې زیات تر مې دا اورېدلي دي که نه چې په ریډیو باندې کوم زمونږ خویندې دي کومې میندې دي نو هغوی د له ډېره زیاته ترجیح درکوي ډېره زیاته مینه در سره کوي دا تر څو پورې حقیقت دی یار اسد بهي خبرې یا د دې خبرې داسې اسد بهي چې دا ریډیو واحد داسې شی دی چې لکه دا په سلو کې 70% تقریبا 70% جنکي اوري او مطلب فیمیل چې څومره دي او 30% میل اوري نو پاتې شو ترجیح خبره نو یاره کېدای شي اسد بهي لکه دا ما ته هم داسې پته نه شي لکه دا څه وجه کېدلی شي خو مې بي آی تھنک چې دا وجه کېدلی شي کله هم ترې خپل مینهوالو ته یا مطلب خپلو خلکو ته به خپل خلک ورته زیات کړم ته کله سپینه خبره کې که نه نو دا تا باندې هغه اعتماد او بروسه نور دوی سیوا کېږي اوس لکه زمونږ د خلکو اکثر غلطي دا وي که نه دوی مطلب هر چاته وایي که نه وایي څوک دې په تمه کې ساتلي دي چاته دی ویلي چې ستا یم دا کار چې کله کې که نه چې یو ته مې چې بس پاک در باندې مړه مه بېګا مې خوب نه یې کړی هلته بلې ته مې چې سرغه مې خوب نه یې کړی نو دا شي زیاره ده لکه نه الله خوښوي نه رسول خوښوي نه زموږ د پښتون معاشره خوښوي دا د سړی اکثر کامیابېږي دا ناکامه وي اکثر لکه په عشق کې ناکامه نه یادوم د دنیا په منډه کې د دنیا په خلو ځلو کې د اکثر شاته پاتې کېږي نو ته وایي چېرې دوی سره ډېر زیات مینه محبت کوي نصیب به کېدای شي دغه وجې چې ما همیشه لپاره په ریډیو باندې سپینه خبره کوي زه علیلان د خبره کول غواړم بالکل چې دغه عشق چې کوم دی رانه بار نه کېږي دا به زما نه غلطي او پر کوټوالي بس شوې ده رانه قصه ختمه شوې ده او باقي پاتې زما ټولو سره مینه محبت الله دې قدر وکړي چې دومره په هر قسمه وختونو کې په هر قسمه مطلب که دوی ایون تر دې حده پورې که دوی کره څه خادم وي زما پروګرام نه مس کې زما پروګرام اوري نو بالکل زما په اړه کې چې کوم دوی د هغه مینې احترام دی الله دې قدر وکړي کې بس ما هم همیشه لپاره دوی ته په هر یو پلیټ فارم باندې سپینه خبره کړې کېدای شي دغه وایي چې ما سره هغې په بدله کې هغه مینه لږه زیاته کوي مې بي دغه وجې بل یو الزام تاسو باندې لګي او الزام دا دی چې وایي ما هم بلا زړونه مات کړي دي وایي قرار کې دا کار دی چې وایي دکې غرور دی تکبر دی او وایي دی چې کله پروګرام کې وي نو وایي بل شانې مې پی وي که نه خلکو نظارېږي قربانېږي او وایي چې کله پروګرام ختم شي بیا پرسنل نمبر چا را پیدا کړي وي او بیا ورته کال کوي نو دی کال نه اټینډ کوي دی ورسره خبرې که کال اټینډ هم کړي نو خبرې نه کوي بله دا ده چې ورته پې جز ولګوي بیخي پاریو ته کیه داسې خبره د اسد بهي وایي ته په ایمان ووایه
زه الزام سړی یم داسې راسد به یو چې ما هم بلا زړونه مات کړي زه بلا په کومو سترګو خدای لازم دی څنګه چې ته ویلې ما ته یو شی رایادېږي چې ما د دې ښار په تلقېدلو غرمو کار کړی دی ما په دې ښار کله ریډیو کله اخبار کړی دی ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی ما ته په دې ښار کې بلا پیغلو ازار کړی دی اسد به خیر الله دې نه کړي چې ازار راته وکړي چې داسې قسمه خبره نشته خو صرف تا خبرو د غرور تکبر خبرو دی وکړله نو یسه به زه مو سبې صفات زما داسې خبره نشته اسد به چې زه مطلب چې لیفټ ورکول بیل سیز دی چې څوک لیفټ نه ورکوي او کال چې تول هغه بیل سی کال نو چې تول هغه بیل سی نو کال نو چې تول خو به ته لنډ مثال درکم یار لکه ته به یو کس سره خبرو کې دوه کسان سره به خبرو کې یار یو لس سره به ته خبرو کې میرات مړی دا خو لکه لس نه دی شل نه دی سل نه دی کنه کم ته به ته رسیږي او اني ټایم ځان په وخت درد نشو راوځي چې اني ټایم موبایل وخت نه ویل خیر په دې مې خاطر نه درنه او لکه مطلب د چا کال نو چې تول مطلب هرګز دانه چې په دې کې غرور دی او تکبر دی ما ته پته لکه ضروري خبره نه خاص ضروري خبره نه کنه دا قرار به څنګه یې خیر دی جی ټیک ټاک خیر دی پروګرام لبرازي او جی اعظم به خانو بیا یو لس مو چې خانو بیا ما شینا سره غوایند ولا شینا نه دغه سره منټری کول نو وایزه د خلکو نه پدې وجه تنګ مې خلک ته نه خپکیږي وای د شپې 2 بجې وایزه وړو سره ودیم او وای ما ته رنګوشي وای چې رنګوشي زو چات کوم حاله وای چې یاره ته ډیر زیات ارمانو یو ډایلاګ خوراتو کا دا ما ته اکثر ما تر شپې کال راشي کنه شپې کال نو وخت یو لکه ما ایون تر دې پورې ما شپې خو نه راځم ما شپې خو ډېر وخت ډیسټربي خو چې کله ودشه مطلب چې 3 او 4 بجو ټیم کې کنه دغه ټیم کې بیا کال راشي اول خو به تو چته نو پرسنل نمبر به یاره ته خدای په دې کم ځای را پیدا کړي چې تو چت کې قرار به څنګه خوب خو مې وینځتري نه مړدو خاطره کوم څنګه ټول شپې خمه ولې دې خو ته پته می کنه ته پوسه مو چې قرار به خوب خو مې نه نه مړ سړیا خو به کوم لګي سیمه ته پوسه به ضرورت به هر څه وی لکه غرور او تکبر دا بیل غرور تکبر هغه صرف الله سره خي خو د چا کال نو چې ټول هرګز دا مطلب نه چې په دې کې غرور او تکبر دی خیره هغه انسانو چې تنگ شنو په جنگ شنو خیر لکه بس مونږ تم قتل پکار دي ځکه چې دلته پر ریډیو هم دوه وډه زیګو خر ته پته راکنه یو غنټه پروګرام ني 2 غنټې زما افغانستان پروګرامونه دلته موډه زیګو چې هغه سټوډیو نه را بار شو لکه بیا په وګ باندې هم درد موبایل هم وخت نیول یار نو بس صحیح بس کتون کې به پېښوي وي چې زه اکثر خپل پروګرام کې خبره کوم چې د هر یو انسان سلسله کارونه وي زمونږ پکې لا یو نیم سل کارونه وي کنه نو دغه وجه وي تاسو خاطر مدر استاغه یو خبره تر یاد شله کنه ته مته خبر خیر دې ته کټ کوي کوم استه مې ورس کالو کومه څنګه اوسګاری کې نه چې راشي نو وي دومره نوزګاری کوم چې کتون کې به نور پوي شي کنه نوزګاری چې نور به تاسو پوي شي مخکې نه ورته زمونږه دا زه وکاو چې دا ویډیو براټولو یعنی دا مرکب راټولو دا راته وای په شارټ الفاظو کې چې ډیر کتون کې په دې تمه باندې وي چې هغه به چې تاریخ قرار رونه سومره دي خويند سومره دي به د اجشتا نشته اصل ما ته خبره تر یادي ما ته بل خبره یاد کړم ما ازل ټریننګ سنټر کې په 2017 کې زه په ټریننګ سنټر کې ومنو دلته راسي کارو شو چې یاسین عثمانزي پیجنې زما استاد هغه زما استاد نو د چینل کې یو ار جی ضرورت شو ایمرجنسي ضرورت شو چې مطلب یو ار جی راولنو یاسین نورتی وی چې لکه سکار ټریننګ سنټر نه بتاره قرار راولو بس هغه ټیلنټډ دی هغه بولډ دی دا دی مطلب د کډیر چیرې مې لګلو یاره یاسین تمام راغی مو ته لکه ګوره تار قرار مرو لکه ټریننګ برابر شوی نه ته غړي وړي ویلو لایو پروګرام لا ار جی ټرینر ار جی موږ نه مراوله ټریننګ شوی کوم ار جی موږ له پکاره ټرینر مال مراوله یاسین هم بغه زور ور سره خرته پته الله دې ژوندې ساتي یاسین هم مازه غوړي نه به تار قرار به کرسي مړه سر به سو مضبوط لمه یاره پروګرام لکنه ما یاسین ته مالک زګور پروګرام مطلب زما یوم یا شو و مې شو ټریننګ زما یوم یا شو به سره نشم کولای اما تل تر بس الله بخیر وزي پروګرام کې محبوب سره پروګرام کې کنولم پروګرام کې ناس نو دغه سوال زمانه محبوب مو کوم ما ته لکه ستا سورونه خو اوس لا پروګرام دی کنه ما ته ستا سورونه خويندې دي زما خو بخیرانه ورو بار خطا شل نو ما ورته مال رجی مال من پینزرونه یو ورور انا لکه پینزرونه او یو ورور بس ته هم پوښی چې لکه مطلب بس پینزرونه یو ورور من صحیح کنه ها قرار به اداره ته وای چې خبر شوی ما چې خپل کریم لانچ کوي تاسو او داسې خبر شوی ما چې په یکم تاریخ باندې را روان یکم باندې بلانچ کیږي څنګه سوچ راغی کاروبار اړه یاره صد به دا سره کنه چې موږ هوتا ته خپته موږ څومره وخت ټول من په تنهاګانو باندې کار وکړو تنها بس صرف د یو ځان د پر بس صرف کار کوي روزګار واحد یو داسې شی دی چې بسان نسونه ساتي
نو یاره دغه سوچ او فکر مې داسې رالی چې تر کومه پورې موږ بله چغې سورې وخو تر کومه پورې موږ بله پروګرامونه کو په کار بلکې ټول عرجز ما زه د هغه کول غواړم په عرجز نه څومره زما ملګري یاران دوستان دي بلکې څومره مطلب زما کتونکي په ټولو مې دا غږ زه کول غواړم دغه میسج دغه پیغام هم زه پرېښودل غواړم چې مهرباني وکړئ تاسو روزګار سایټ ته راشئ صرف او صرف تنخوا لاسته تاسو مه کښېنئ تاسو خپل روزګار وکړئ بېشکه د لږو پیسو نه تاسو سټارټ والئ اوس څنګه چې اسد ویل بالکل زما د خپل کاسمیټکس لانچینګ کېدو واله دی په 1 تاریخ باندې په کولاډیر غني خان روډ باندې په خان مارکیټ کې دغه لانچینګ کېدو واله دی 4 پروډکټ اسد به په خل او ان شاء الله تعالی کهيري د خپل اردوونکو لپاره کتونکو لپاره خلکو لپاره کوم خلکو چې په موږ ټرست کړی اعتماد کړی باور وکړي یو داسې کار موږ کوو چې دوی کم از کم مایوس نشي ځکه چې لړۍ زما د خويندې زما د ورونه ډېر مایوس شوي دي نو نور به ان شاء الله تعالی کهيري دوی موږ د مایوسۍ نه ورکو په کوم مایوسۍ کې چې دوی مبتلا دي کوشش وکړو چې دغه تیرونه موږ دوی روبه سورانه تر تیرا ورو او په لږو پیسو سره او په لږ وخت کې کم از کم د دوی دغه د مخونو دغه مسایل موږ ختم کو او په لږ وخت کې یو ښه ریزلټ ورکو نو اسد به تا د خیال خبرو کې خیال څنګه راي خیال موږ دغه شانتي راي چې را عمر ډېر شي خو تر کومه نو زموږ چې را بس پروګرامونه یو موږ پروګرامونه اخر تر کومه په کار راځي خپل څه کار وزګار تاسو د خپل کاسمیټکس نمونه په دې کې تیل شته فیس واش څه دي په اسد به بالکل د کریم چې کم دی څنګه چې خلکو په ما باندې اعتبار کړي باور کړي قرار په نوم بالکل قرار بیوټي کریم دی قرار فیس واش دی قرار هیر آیل یو قرار شیمپو دی دا څلور پروډکټ دی بالکل ان شاء الله تعالی کې هیر ډیر زر تجربه تاسو په هر میډیکل سٹور جنرال سٹور یا کاسمیټک سٹور کې اویلیبل شي درته او دا کې د سکین د مسلو د پاره یا د ویختو چې څومره مسایل هغه د پاره تاسو بالکل خپ ډاډه ځل باندې راغی شي استعمالول شي او په 1 تاریخ ما چې کوم مطلب کم افتتاح کې دوه ډرانه افتتاح کوم افتتاحي پروګرام چې کوم کی وخت زما ما جوړ را یاد کړم بخنه غواړم او چې کوم افتتاحي پروګرام کوم کیږي لانچینګ پروګرام دی هغه د پاره تاسو بالکل راتلی شي زما تر اوسه دعوت دی ډیره زیاته مننه زړه مې غواړي چې طارق قرار ممن سره سم ډیره زیاتې خبرې وکم او بس زه وایم چې زه خبرې کوم د دوی نه پوښتنې کوم او دوی را جواب راکړي خو د ټیم کمی او بل خبره ده چې تاسو هم بیا بور شئ نو داسې به کوو چې دوی له بیا هم راځو بیا به هم راځو ځکه چې اوس خو خپل کاسمیټکس د دوی لانچ کیږي نو د هغې حوالې سره به هم راځو افتتاحي پروګرام له به ځو هلته کې به هم ریکارډینګ کوو نو انشاءالله بیا به ملاقات کیږي قدرمندو هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسد الله جان او زما ښکلی ورور طارق قرار مومند په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته